کچیر تاسو ټیک ټاک اکاونټ استعمالوي نو دغه سټینګ تاسو خامخا په خپل ټیک ټاک اکاونټ کې وکړئ. خو دوستانو کچیر بل څوک تاسو ټیک ټاک اکاونټ استعمالوي یا په نورو موبایلونو کې تاسو ټیک ټاک اکاونټ خلاص وي نو د دغه سټینګ په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې هغه ټول کسان معلوم کړئ، هغه ټول موبایلان معلوم کړئ په کوم موبایلونو کې تاسو ټیک ټاک اکاونټ خلاصوي وي. نو د دغه سټینګ په ذریعه سره بیا تاسو په ډیره اسانۍ سره وکولای شئ چې خپل ټیک ټاک اکاونټ مو محفوظ کړئ. نو دغه سټینګ به تاسو په خپل ټیک ټاک اکاونټ کې څنګه کوئ؟ دل پر تاسو اول په خپل موبایل کې ټیک ټاک خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې ټیک ټاک خلاص کړئ لاندې به سمپل تاسو په پروفایل باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په پروفایل باندې کلیک وکړئ په دا کونج کې درې لاین اپشن ده، په دغه درې لاین اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. لاندې بیا موږ سره د سیټینګز اینڈ پرایوسی په نام اپشن ده، په دغه سیټینګز اینڈ پرایوسی اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا په دې کې موږ سره دریم اپشن ده سکیورټي اینڈ پرمیشنز، په دغه سکیورټي اینڈ پرمیشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سکیورټي اینڈ پرمیشنز باندې کلیک وکړئ بیا په دې کې دویم اپشن ده منیج ډیوایسز، په دغه منیج ډیوایسز اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په منیج ډیوایسز اپشن باندې کلیک وکړئ لکه تاسو ته هغه ټول موبایلان راوړوي په کوم موبایلانو کې چې تاسو دغه ټیک ټاک اکاونټ استعمالېږي. نو دا رقم دوستانو ګور تاسو کتلای شئ چې ما دغه ټیک ټاک اکاونټ په دوه موبایلانو کې خلاص ده، دغه رقم په ریډمی نوٹ 12 موبایل کې خلاص ده او په هوټ 14 موبایل کې خلاص ده. کچیر دوستانو تاسو ته ناولد موبایلان راوړوي تاسو هغه موبایلان نه پیژنئ او هغه کس تاسو ټیک ټاک استعمالوي ګور څنګه د موږ سره د ریسایکل بن نشان ده یعنی د ډیلیټ نشان ده، سمپل په دغه اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو ټیک ټاک اکاونټ سره دغه بل دغه موبایل څخه ختم سي نو بیا هغه کس نسی کولای چې تاسو ټیک ټاک اکاونټ استعمال کړئ. نو ډیر ضروري سټینګ ده دوستانو خامخا په خپل ټیک ټاک اکاونټ کې وکړئ. کوم چې ویډیو خوښ شي ویډیو در سره لایک کړئ، خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم دغه ترکیه چې فائدہ واخلي. نو نوې په نور خاصه ویډیوګانو کې په دعاګانو کې میاد ساتئ. د خدای په امان.